په هیواد کې په لاس د اوبدل شویو غالیو د تولید له زیاتوالي څخه هیله مند دي. یو شمیر صنعتکاران شمیر ورکوي چې د تیرو کلونو په پرتله د غالیو اوبدل تر 25% زیاتوالی موندلی او له همدې کبله د غالیو د تولید او پروسس په کارخونو کې هم د کار حجم ډیر شوی دی. خو دغه صنعتکاران د بازار له نشتون څخه خبره کوي او وایي له څو مودې را په دې خوا د غالیو پلور کموالی موندلی دی. دوی په لاس اوبدیدونکو غالیو ته د بازار موندنې لپاره د بهرنیو نندارتونونو او د صادراتو د لا ډېرې زمینې برابرولو غوښتونکي دي. 20 الی 25% بافندگی ما زیاد شده، اما 35 الی 40% صادرات ما از زون شمال زیاد شده، از بندر آقنا و ایرتان. اینی خودش یک موفقیت است، موفقیت نیست نمیگیم، اما بازاری که بیرون اونقدر که ما میخواهیم نیست بیرون. از دولت میخواهیم که از صنعتکار قالین حمایت بکند، صادرات بیشتر شود و نمایشگاه دایر کند. اگر این چیزها بر ما شود تولیدات خود را ما زیادتر کرده میتونیم. په ورته مهال د غالیو د تولید او صادر کوونکو ټولنه د روان لمریز کال په لومړۍ نیمایي کې د نړۍ 10 هیوادونو ته د 570 متر مربع غالۍ له صادراتو څخه خبر ورکوي. د دې ټولنې مسؤلین ټینګار کوي دغه شمیر د تیر کال ورته وخت په پرتله د پام وړ زیاتوالی موندلی دی. در 6 ماه اول سال ما بیشتر از 570,000 متر در 30 کشور جهان صادرات داشتیم. باز ما زمانی که سال 402 را ببینیم در اونجا تقریبا 1 میلیون متر قالین گلم در 34 کشور جهان صادرات صورت گرفته. باز ما دریافت کردن میتونیم چون 6 ماه اول نسبت به سال قبل را ببینیم صادرات بیشتر بوده، 70,000 متر چې بوده بیشتر بوده. دغه ټولنه د دې صنعت وده او له هیواده بهر د غالیو د صادراتو د کچې زیاتوالي لپاره د صنعت د بازار موندنې لپاره د نندارتونونو د ترسره کېدو غوښتونکې ده. در سال 403 ما نمایشگاه ها داشتیم، مثلا نمایشگاه در کشور ترکمنستان، ازبکستان، چین، عربستان سعودی و قزاقستان. الحمدلله در این نمایشگاه ها قالین افغانستان پر رنگ بوده و محصولات به نمایش گذاشتن و تاجرایی که در نمایشگاه ها اشتراک کردن راضی بودن. دمګړی 1 متر مربع غالۍ د خپل ډول پر بنسټ 40 تر 200 امریکایي ډالرو ارزښت لري. ورته مهال تازه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لیکلي د دې بنسټ په پانګونې سره په افغانستان کې د غالیو تولید په کال کې له 1.1 میلیون متر مربع څخه 3.3 میلیون متر مربع ته رسیدلی دی.